السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا پښتو ټیک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو تر تاسو هم غواړي چې د خپل موبایل په سکرین باندې په یو وخت باندې د یوې نه زیاتې ویډیوګانې پلی کړئ، نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. یعنې که موږ په خپل موبایل کې یو ویډیو پلی کوو او بیا موږ بل ویډیو پلی کوو، نو موږ به فسټ اف ال هغه یو سکیپ کوو، نو بیا موږ کولی شو چې د خپل ګیلري نه بل ویډیو پلی کوو. نو تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې دغه رقم 3 ویډیوګانې په یو ټایم باندې پلی کړئ. دغه ټول طریقه به کوم چې تاسو درخم چې دا به څنګه په خپل موبایل کې کوئ. ور دې نه مخکې تاسو پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در رسي. حکومتګرو په نن ورځ تاسو لپاره ما د کمال ویډیو پلیئر اپلیکیشن راوړی دی چې دې په مدد سره تاسو کولی شئ چې په یو موبایل کې زیاتې ویډیوګانې پلی کړئ. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې ما یو ویډیو پلی کړی، که زه غواړم چې بل ویډیو پلی کړم زه بل هم پلی کولی شم، تاسو ته ښکاري. ورسره که زه غواړم چې بل پلی کړم نو بل هم زه دلته په یو کلیک باندې پلی کولی شم. تاسو ته ښکاري څومره زیاتې ویډیوګانې ما دلته په یو ټایم باندې پلی کړې. اوس دا کوم اپلیکیشن دی دا تاسو ته چیرته میلاو شي. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي، او کوم ملګري چې زموږ د ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. دا هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، به څه کوئ، دا اپلیکیشن د سمپل دا به اوپن کړئ. سمپل دا ویډیو پلیئر اپلیکیشن دی، خو به دې کې په یو ټایم باندې تاسو زیاتې ویډیوګانې پلی کولی شئ. دلته تاسو چې کله هم دغه اپلیکیشن اوپن کړئ، تاسو په ګیلري کې چې څومره ویډیوز دي هغه به مکمل تاسو ته شو شي. بیا به تاسو کوئ، تاسو کولی شئ چې بار بار په دې کې ویډیوګانې پلی کړئ. تاسو ته ښکاري مطلب زه غواړم چې 3 ویډیوګانې په یو ځای باندې پلی کړم، نو زه به څه وکړم، زه به په یو ویډیو باندې کلیک کړم، نو تاسو ته ښکاري یو ویډیو پلی شوه. که زه غواړم چې دا ویډیو سټاپ کړم، زه سټاپ کولی هم شم. که زه ووایم چې ویډیو بدل کړم، نو دلته تاسو ښکاري دې ځای نه تاسو ویډیو چې کوم دی هغه تاسو بدلولی هم شئ. زه تاسو دلته ښیم، تاسو ته ښکاري دا اپشن وکړئ چې دې نه تاسو ویډیو بدلولی شئ، دې نه فول سکرین کولی شئ، دې ځای نه تاسو ویډیو کټ کولی هم شئ. نو تاسو ته ښکاري ما یوه ویډیو پلی کړه، دا زه بالکل کتلی شم. که زه غواړم چې بله ویډیو پلی کړم، نو تاسو ته ښکاري بلې ویډیو چې کوم دی هغه هلته ما هم پلی کړه. ما په خپل موبایل باندې اواز اپ کړی دی، تاسو ته ښکاري بیا زما اواز ګډوډ کېږي، تاسو بیا صحیح نه پوهېږئ. دې وجې نه د دې ویډیوګانو اواز ما اپ کړی دی. بیا که زه لاندې وغواړم چې بلې ویډیو پلی کړم، تاسو ته ښکاري بلې ویډیو چې کوم دی هم دلته پلی کولی شم. تاسو ته ښکاري په یو ټایم باندې ما 3 ویډیوګانې د خپل موبایل په سکرین باندې پلی کړئ. بیا که زه دا ټول هر څه سکیپ کړم، نو تاسو ته ښکاري د موبایل په عام چې کوم سکرین وي هوم سکرین، په هغې باندې هم دلته تاسو ته ښکاري 3 سکرینونه راغلي دي. زه هر یو ځان نه ځانه کتلی شم، هر یو ځان نه ځانه هلته سټاپ کولی هم شم. په یو ټایم باندې تاسو زیاتې ویډیوګانې په دې طریقه باندې پلی کولی شئ. نو حکومتګرو امید لرم ستاسو به د نننۍ ویډیو خوښه شوې. که ویډیو مو خوښه شوې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او موږ به خپلې دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.